بسم الله الرحمن الرحیم. د FastBooks د سافټویر د ویډیوګانو د ټریننګ په لړۍ کې دا ځل راځو. موږ تاسو ته د مصارفاتو بخش تشریح کوو. راځو پر مصارفاتو باندې کلیک کوو. دلته د مصرف کټګوري کټګوریانې اول د واره باید موږ جوړې کړو. وروسته بیا موږ په هغه کټګوریانې کې داخل مصارفات د مصارفاتو له لارې رسوو، یا هم د دې لارې ورته راځو یا هم د دې لارې ورته راځو. صحیح شو. اوس راځم د مصارفاتو کټګوریانو باندې کلیک کوم. زه باید د مصارفاتو کټګوریانې ثبت کړم. د مصرف نوې کټګوري ثبت کړه باندې کلیک کوو. صحیح دی. دلته موږ مختلفې کټګوریانې جوړوو. صحیح دی. د شرکت د غرمې د ډوډۍ مصارفات، فرض مثال د شرکت روزمره مصارف. البته ډوډۍ هم بیرته په روزمره مصارف کې موږ راوستلی سو، خو زه یې د نمونې لپاره تاسو ته تشریح کوم. جوړوم کرایه، برق او نور ورته مصارف. د حاجي صاحب نقد ورداشت، دا مې د سورنۍ کاتې مې جوړې کړلې. دلته لږ چې یو اشتباه راڅخه سوې وه، یو کوډ مې ورسره لیکلی، کاما مې ورسره راولی وه، نو هغه یې نه تېرول. ښه، کټګوریانې مو دا دې جوړې کړلې. د شرکت غرمې ډوډۍ مصارفات، د شرکت روزمره مصارف، کرایه، برق او نور ورته مصارف، د حاجي صاحب نقد ورداشت. صحیح سو. دا به دا جوړې سوې، نور په دې کې کار نه لرو. زموږ عموما کار چې دی هغه مصارفات سره دي. مصارفات ته موږ د دې لارې راتلی سو. دلته موږ ریپورټ هم کتلی سو، لکه څنګه چې موږ د فروشاتو، د خریداریو، د خرڅلاو، د نورو راپورونه کتل. صحیح دي. دغه رقم موږ نوې مصارفات دلته ثبت کړه. نوې مصارفات ثبت کړه، په دغه بټن باندې کلیک کوو. ډول په کوم بخش کې تر مصارف کوي؟ د شرکت غرمې ډوډۍ مصرف دی، د شرکت روزمره مصرف دی، کرایه او برق او داسې نور مصارفات، د حاجي صاحب نقد ورداشت دی. د مصرف چیش مصرف دی، ته د شرکت غرمې ډوډۍ مصارف دی. صحیح سو. تاریخ ورته انتخاب کوو، د نن تاریخ. صحیح ده. کاته ورته انتخاب کوو. دغه مصرف موږ د چیز څخه وکړي. د دخل څخه مو واخیستلې دا پیسې، د میوند بانک څخه مو واخیستې، د احمدي صرافي څخه مو واخیستلې د دې مصرف پیسې، یا هم د یو شرکت څخه واخیستلې، د کمیشن کار څخه مو واخیستلې، د مشتري څخه مو واخیستلې، دلته مو ورکړلې. صحیح دي. نو چی شي ورته انتخاب کوو؟ فرض مثال موږ د دغه څخه دا پیسې اخیستې دي. څو پیسې دي؟ پیسې دلته ورته لیکو چې فرض مثال 500 یا هم 600 افغانۍ. کومه کرنسي ورته انتخاب کوو؟ دلته افغانۍ انتخاب کوو. صحیح سو. دلته ورته لیکو چې د غرمې ډوډۍ، تفصیل کې صرف د غرمې ډوډۍ ورته لیکم. اوس نو که زه چیرې راسم مصارفاتو ته، په مصارفاتو کې به دلته ثبت سوی وي د غرمې ډوډۍ. دا هم د دخل څخه راویستلې دا پیسې. صحیح دي. دغه رقم موږ کولی سو چې مصارف د بانک څخه وکړو، مصارف د صرافي څخه وکړو، د هر ځای څخه چې زموږ زړه وي مصارفات کولی سو. راځم د مصارفاتو لیسته. دلته موږ ته وایي کولی سو چې فلټر یې راوباسو. فرض مثال ما چې په افغانۍ باندې هر څونه مصارفات کړي وي، هغه د غرمې د ډوډۍ ده، له دغه تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې ټول ماته راوباسه چې موږ څونه مصارفات کړي دي. هغه وایي ټول مو دغه کړي دي. د داخل څخه موږ د غرمې ډوډۍ مصارفات ټول دغه کړي دي. یا ته ورته وایي چې یا په افغانۍ باندې ماته مصارفات راوباسه عموما، هغه که د دخل، هغه که د غرمې د ډوډۍ دي، که د هر ځای دي. صحیح سو. نو بیا دلته موږ د غرمې ډوډۍ یا ډول نه انتخاب کوو، بس ساده کرنسي انتخاب کوو. بیا موږ ته یوازې عموما د افغانۍ ټول مصارف راکوي. صحیح دي. یا هم ټول مصارف د ډالر دا راکوي. صحیح دي. او یا هم ته ورته وایي چې ماته مصارفات راښکاره کړه، هغه چې ما په هره کرنسي باندې کړي دي مکمل ټوله لیست یې راکړه، له دغه تاریخه څخه تر دغه تاریخه پورې. صحیح دي. نو دلته بیا موږ ته مکمل ټول لیست راکړي، که افغانۍ وي، که ډالر وي، که کالدار وي. صحیح دي. را بس ابتدا به راپور دلته وګورو. زموږ د دخل د کاتې څخه دا پیسې وتلي دي که نه دي وتلي. نقدي حساب ته راځو او دلته هم پر دخل کې دلته افغانۍ انتخاب کوو، او کاته کې دلته هم تجربې انتخاب کوو. پر پلټنه باندې کلیک کوو. دلته راته راغلي دي، ګوره وایي ایکسپنس مساوي کېږي د چی شي؟ د غرمې ډوډۍ. څو پیسې ووتلې؟ 600 افغانۍ ووتلې. 1,25,200 افغانۍ پرتې وې. اوس 1,25,100 افغانۍ پاتې سولې. نو دا خو د دخل د کاتې څخه مو ووتلې. نو مصارفات عموما موږ په دغه شکل باندې اجرا کولی سو. مصارف بیرته تغییر او ډیلیټ کولی سو.